د پرمختګ مهم خبر. ملا برادر وایي د کونړ د برېښنا بند د جوړېدو چارې به ډېر ژر پیل شي. سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله ده چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره وګورئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر تازه خبر ورکړی چې د یو ترکي شرکت سره یې خبرې نهایي شوي ترڅو د کونړ په سیند د برېښنا بند چارې پیل کړي. ملا برادر چې پاکستان یې مخاطب کړی ویلي چې هیڅوک د افغانستان د آبادۍ مخه نشي نیولی او د هیواد د هر څاڅکي د اوبو قدر ورسره دی. ملا برادر په خپلو خبرو کې د څو نورو پروژو یادونه هم وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. که د کونړ په سیند د برېښنا ډیم جوړ شي او اوبه یې مهار شي نو د پاکستان په خلاف یې د سپر په شکل استعمالولی شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.